دی او ډېر فایدهمند سوال دی او هغه دا چې داسې کیدی شي چې یو سړی ظالم فاجر ګناهګار دی ښه ډېر او دی دې ښه خوبونه ویني لکه اوس دی وایي چې ما ته خوب کې جنت راغی ما ته خوب کې ما پیغمبر ولیدو ما صحابه کرام ولیدو دا کیدی شي ګناهګار خو هر انسان له ګناه کیدی شي خو د ده مطلب دی چې یو سړی ښکاره ګناهګار دی ښکاره بې المازه دی ښکاره نشې تماشې کوي ښکاره فحاشیانې کوي مراد ته هغه کس دی یعنې ده ته ښه خوب راتلی شي سوال دا دی جواب دا مسله یاده کړئ اول ښایسته خوب او ښه خوب دا د لیدونکي دپاره زیری دی او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا حدیث امام بخاری راوړی دی لم یبق من النبوة الا المبشرات نبوت ختم شوی دی یعنی په رسول صلی وسلم باندې د نبوت دروازه هغه بنده شوه خو زیري پاتې دي صحابه کرامو یا رسول الله وما المبشرات د مبشرات څه دي الرؤیا الصالحه ښه خوب نیک خوب دا یو زیری دی او په دې باندې نور هم دلایل شته یو حدیث کې داسې راځي امام ابو داود راوړی دی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله زمانه قیامت ته نږدې شي نو د مؤمن دا خوب به دروغجن نه وي واصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا دا ټوټه یاده کړئ ځکه چې روان جواب کې به دې ضرورت راځي او رښتینی خوب والا پکې هغه یو دی چې رښتینی خبرې والا دی او چې څومره ته دیندار یې څومره د دینداري ډېره ده دومره به د خوب ډېر رښتینی بیا رسول صلی الله علیه وسلم مخکې بیا وضاحت کړی چې خوب دا په درې قسمه دی یو هغه ښه خوب چې د الله د طرف نه زیری دی دویم هغه خوب چې د شیطان د طرف نه چې سړی په غم کې ور واچوي والرؤیا من الشیء یحدث به الانسان نفسه او هغه څه په خوب کې لیدل چې سړی سوچ ډېر وکړي په زړه کې واړی راواړی نو درې قسمه خوب دی یو ښه خوب د الله د طرف نه یو د شیطان د طرف نه یو حدیث النفس چې ته څه باره کې سوچ وکړي هغه سړي ته راځي دا هسې یو مقدمه فایدې دپاره چې د مؤمن دپاره ښه خوب دا زیری اوس ضرور دې مسلې ته راځو چې یو فاسق فاجر موږ به پکې کافر هم ور واچو یو فاسق یو فاجر یا یو کافر رښتینی خوب لیدی شي او که نه نو جواب دا دی چې او لیدی شي کله نه کله زه به د مثال درکم دلیل چې او لیدی شي د مصر باچا چې د یوسف علیه السلام په زمانه کې هغه چې خوب لیدلی چې خوارې غواګانې دي او سربي دي او هغه به تاسو ته واقعه معلومه ده یوسف علیه السلام به د هغې تعبیر راویستو هغه مسلمان نه و هغه باچا مسلمان خو نه و او دا خوب یې څه و دروغ و که رښتینه خوب یې رښتینه دې لږه سره کړنګه مزه ورکوي ښه نو الله یې بیا دې ته دا خوب ولیکئ دا یو سوال دی د سړی خو د الله دشمن دی الله سره دشمني کوي نو ده ته ولې دا ښه خوب راځي د هغې ډېرې وجې کیدی شي یوه کیدی شي د ده دپاره پکې یره وي یره ورکول مقصد یي چې نور د دې بېدینۍ نه بند شه کیدی شي د ده دپاره پکې زیری چې نږدې وخت کې به الله دله هدایت ورکوي او یا د الله د رانیوو یو طریقه الله اکبر الله دې موږ ساتي کله د الله د رانیوو طریقه دی چې سړی ښه بېدینه دی خوبونه ورته ښه راځي دی په دې خوبونو دوکه شوی دی چې ما ته چې را ښه خوبونه راځي معنی ده چې زه په نیغه لار یم نو ښه په دې ګناهونو او کفر کې ورننوځي چې ښه تباه و برباد شي او یا د بل چا دپاره به یې لیدلی یعنې خوب خو ده ولیدو زیری پکې د بل یو نیکعمله سړي دپاره دی لکه یو سړی بېدینه دی ښه بېدینه دی او ما خپل پلار خوب کې ولیدو او هغه دا کول او هغه داسې کول او ښه ښایسته خوب یې خو د پلار دپاره
ولیدو ده خو هغې کې زیری د چا دپاره دی د پلار دپاره دی نو ولیدو بېدینه زیری پکې د بل چا دپاره دی نو دا څلور پنځه وجې کیدی شي چې ده چې خوب ویني ښه او دا کله نه کله نو یا خو د ده دپاره پکې یره ده یا زیری د هدایت دی یا دا چې الله یې رانیسي په دې طریقې سره او یا دا چې د بل چا دپاره پکې زیری دی ورسېدی که نه نو اوس دا فایده یاده کوي چې مسله د ټوله یادوي خلک درې قسمه دي د خوبونو په باب کې خلک درې قسمه دي اولني پیغمبران د پیغمبرانو هر خوب رښتینی دي کې دروغ نشته اولنی قسم خلک څوک دي پیغمبران دي او د پیغمبرانو هر خوب رښتینی دي کې دروغ نشته دویم قسم دي نیکان خلک ښه نیکان خلک چې د انبیاو په نقش قدم روان دي نو د دوی اکثر خوبونه رښتیا وي اکثر خوبونه هغه رښتیا کله نا کله داسې خوب هم ویني چې تعبیر یې نه وي د دوی نه علاوه چې بیا کم دي نو هغوی ته ښه خوب هم راتلی شي او هغوی ته هسې بې فایدې خوب هم راتلی شي او هغه په درې قسمه یو هغه سړی دی چې هغه منځنی دی یعنی نه ډېر دیندار دی نه ډېر بېدینه دی خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا لکه قرآن کې چې الله وایي ښه عمل او بد عمل یې ګډوډ کړی نو ده ته د ده مباره کې موږ دا وایو چې ده ته ښه خوبونه هم راتلی شي ده ته ګډوډ هم راتلی شي ځکه چې هلته د ده دینداري هم ډېره نه ده دویم هغه دی چې مسلمان دی خو ښه ګناهګار دی نو د ده اکثر خوبونه بې معنی دي یا د شیطان د طرف نه او کیدی شي چې د ښه خوب ویني کیدی شي دریم قسم خلک کافران دي چې بالکل الله نه مني دوی چې ته شاذ و نادر کیدی شي ښه خوب ویني یا رښتینی خوب او په هغې کې هم د الله حکمتونه وي ونه رسېدی په مسله او دلیل په دې ټولو خبرو څه دی چې ما دومره اوږده خبره وکړه دغه حدیث چې ما اوس لږ ساعت مخکې ذکر کړو واصدقهم رؤیا اصدقهم حدیثا څومره چې یو سړی رښتینی دینداری دومره به یې خوب رښتینی نو بېدینو خلکو ته رښتینی خوب راتلی شي خو کله نا کله ولې الله دې بېدینو خلکو ته رښتینی خوب ښیي د هغې وجې ما د سوال د جواب په اوله کې ذکر کړي والله اعلم یو فایده ته ذکر کم دا ډېره اهمه خبره ده زموږ ټولو دپاره زما دپاره هم او ستاسو دپاره علما وایي الرؤیا تسر ولا تغر ښه خوب انسان لره خوشحالۍ خو په دوکه کې نه اچوي پوه شوي که نه څه مطلب شو ما به څوک پوه بارک الله فیک خوشحاله شه خو ډډه ورته مه وه لکه اوس یو سړي خوب ولیدو چې دې تلی دی او طواف کوي او کعبې سره ولاړ دی مونځ کوي بس خبره ختمه شوه اوس ځان له یو بلډینګ ودروه او له پاسې پې ولیکه پلانې حضرت خلک به دې هم خوا لځي راځي او دم درود او تجارت هم شروع شو ولې ځکه چې سړي خوب لیدلی چې دی مونځ حرم کې کوي خوب مؤمن لره خوشحالۍ خو دوکه کې نه اچوي ځکه د امام احمد بن حنبل رحمه الله بارک راځي چې هغه پسې یو عالم ورغی ابراهیم الحمیدي دا ډېر نیک عمله سړی و ورته وي زما مور ستا باره کې خوب لیدلی امام احمد ته هغه وایي څه خوب یې لیدلی وایي داسې لیدلی داسې لیدلی ته په جنت کې نو دا خوب کې هغه دروغجن خو نه دی په خپله دا سړی هم نیک عمله دی مور هم دینداره ښځه ده او امام احمد بن حنبل باندې زمونږ ګمان دغه دی چې انشاءالله هغه څه دی جنتي دی ورته وي امام احمد ورته وي وروره دلته یو کس و سهل ابن سلامه نوم و او د هغه خواله به خلک دقه شهرت وي چا به ورته ما په جنت کې لیدلی چا به ورته ما لیدلی چې د حوض کوثر وبس کې چا به ورته ما په جومات کې لیدلی چا به ورته سوي چا به ورته سوي وی اخري انجام یې دا شو چې هغه دغه د اوس د خلکو وینې تویي لوی قاتل ته جوړ شوی دی دغه دینداري چې لږه ډېره یې کوله د هغې نه م لاړ ولې لاړ دې خوبونو دوکه کو دې خوبونو دوکه کو اوس داسې هم کیدی شي چې یو مؤمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویني خو په هغه صورت چې کوم باندې هغه و هغه ورته معلومي کیدی شي
اوس څه مطلب چې پیغمبر د خوب کې ولیدو بس کیسه ختمه شوه یا جنت د خوب کې ولیدو یا یو عالم د خوب کې ولیدو یا یو بل داسې ځای نو خلاصه د خبرې دا ده چې خوبونه مؤمن لره خوشحالۍ خو دوکه کوي نه هر وخت دا یاد کړه د کوم وخته پورې سړی وي کوم وخته پورې د مرګه پورې ځان خپلې دیندارۍ ته د کمی نسبت کوه نو دی چې هر وخت به کوشش کوي د ډېرولو د دیندارۍ د ډېرولو بل دا چې دوکه کېږي به نه چې کله ځان ته او چې کله دې ځان ته په دې نظر وکتو چې زه څوک یم نو دا لږه ډېره دینداري به دنه هم ختمه شي او په یو بله لار به روان شي الله دې زموږ د ټولو د ایمانونو حفاظت وکړي ښه دی ورو سوال کړی دی وایي ما درس کې اورېدلي وو چې وینځه که زنا وکړي نو شریعت کې د دې سزا چې ده نو هغه د ازادې ښځې د سزا نیمه برخه ده لکه اوس ازاده ښځه ده او 100 کوړې والی کېږي نو وینځه به څو کوړې والی کېږي 50 او د دې سیده مسله مونږ څو پیرې بیان کړې م اوس دا روز سوال کوي چې دې کې څه حکمت دی او ښځه دام ده ښځه دام ده یوې دپاره پوره سزا چې هغه ازاده ښځه ده د بلې دپاره نیمه سزا چې هغه وینځه ده غلامه ده وینځه ګورې دغه ته نه وي ښه خدامې ته دا ده کې د عوام په دې کې خلط ملت کوي لکه اوس یو کور کې زنانه کار کوي دلته هم د عربو سره خدامې هلته زموږ په ملک کې مې اکثر د مالداره خلک چې دوی سره یو زنانه ځي راځي کار مار ورسره کوي کور کې خدمت کوي هلته هم دی دې ته ګوره غلام دا غلامه نه ده ښه نه دا وینځه ده نو وینځه هغه چې هغه د کافرانو نه راوستی شي په جنګ کې او پخوا به دا غلامان دا به پیسو هم خرڅېدو نو فرق په دې مسله کې یاد ساتئ ښه اوس راځو د ورور دې مسلې له چې ولې دې سې ناول خو دا یاد کوي چې دا مسله صحیح بالکل دقه شان ده سورة النساء کې الله وایي فإن أتین بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب که چېرته دا وینځې راتګ وکړي فحاشۍ ته نو دوی له به د هغه سزا نیمه ورکوئ کومه سزا چې د ازادې ښځې باندې ده نو حکمت څه دی اول دته دا ویم اولنۍ خبره او اخرنۍ یاده ساته که موږ ته حکمت ته یو حکم معلوم وي او که موږ ته نه معلوم دقه حکمت پوره دی چې زموږ رب ویلی دي ورسره زموږ دا ایمان دی چې زموږ رب خبره یا یو کار بې حکمته نه وي دا خو موږ منو که نه منو هر کار د الله هر خبره د الله دې کې ډېر حکمتونه دي کیدی شي ما ورته ته معلوم شي کیدی شي موږ ته معلوم نه شي نو که موږ ته معلوم نه شي نو نه به یې منو لکه اوس دا خبره خو قرآن کې ده که نه زما او ستا په قرآن ایمان دی موږ دا منو او سړی ما ته حکمت نه دی معلوم چې ولې دا فرق نو چې نه دی معلوم دی ته بیا هم ته د الله بند دی خو بیا هم علماو کوشش کړی دی د لټون د حکمت چې آخر دی کې څه وجه ده نو یو څو وجې بیان کړي دي یو څو حکمته زه به مختصر درته ذکر کړم اولنۍ وجه دا ذکر کړې ده اولنۍ حکمت وی د الله نعمت په دې ازاده ښځه ډېر دی ځکه چې دا ازاده ده او دا بله وینځه ده نو د نعمت په اندازه سزا میلاویږي بیا ویم که پوه شوې نه یو پوه ما کوم کیرله کې لګیا وم په ازاده ښځه نعمت ډېر دی که په وینځه ازاده باندې څه نعمت ډېر دی ازاده ده د چا وینځه خو نه ده نو سزا په اندازه د څه میلاویږي د نعمت زه بله مثال درکړم ښه به پوه شي الله د پیغمبر بیبیانو ته وایي وی که تاسو بد اخلاقي وکړه او تاسو ناروا کار ته راتګ وکړو یضاعف لها العذاب ضعفین نو هغه زنانه ته به عذاب دوچنده میلاویږي د پیغمبر بیبیانو که چېرته بد اخلاقۍ ته راتګ وکړو یا ګناه ته عذاب به دوچندې ولې نعمت پې ډېر دی
د پیغمبر صحبت د هغه په نکاح کې اوسېده دا معمولي شرف و عزت دی نو ځکه عذاب دو چنده دی نو ازادې ښځې باندې نعمت ډېر دی په نسبت د وینځې نو چې نعمت پې ډېر دی سزا یې ډېره ده دویم حکمت دا ذکر شوی دی علماو ذکر کړی دی وی ازاده ښځه وس د نکاح او د ځان د ساتلو ډېر لري په نسبت د وینځې نو ځکه د هغې سزا ډېره ده اوس یو ازاده زنانه ده او دې یعنې زنا طرف ته توجه ځي نو دا کولی شي چې دا مشرانو سره خبره وکړي او دا څه شي واده شي خو وینځه خو بغیر د مالک د اجازت نه سړي شي کولی نو چې د هغې سره موقع ډېره ده او وس یې ډېر دی د ځان د ساتلو او بیا هم زنا کوي نو د هغې سزا ډېره شو د وینځې نه ځکه چې د هغې خو دومره وس هم نه په کومه خبره نه پوهېږم ما ته موږ پوه نه شو واضحه وه که نه وه ده درېیمه یو بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده وی ازاده ښځه چې ده عادتا دې کې حیا ډېره او دا فحاشۍ ته په اسانه نشي نږدې کېدی ولې ځکه چې د خاندان غم ورسره د پلار غم ورسره د رور غمي د خپل عزت غمي هر چې وینځه د هغې سره دا سوچ دی یعنې وینځه راوستی شوې ده او د یو سړي سره ده اوس که دا فحاشي کوي نو دې ته دغه سوچ نه راځي چې خاندان او پلار او ورور او کاکا او ماما دا ورته نه راځي او ازادې ښځې ته دا سوچونه مخې ته راځي نو چې سره د دې هغه دا زنا کوي نو هغه بیا د ډېر عذاب حقداره ده پوه شوئ که نه کومې وجې ما ذکر کړې مختصر به یې څوک ازادې ښځې نعمت ډېر دی اخو پوه شو موږ چې تا دا ووایي چې ازادې ښځې د الله نعمتونه ډېر ورکړي بس صحیح شو دویمه وجه وس د ازادې ښځې د ځان د ساتلو ډېر دی په نسبت د وینځې او دریم ازادې ښځې سره د خپل عزت غم ډېري او د حیا غم ورسره ډېري دغه د وینځې سره نه ځکه دا خبره یاده کوي پخوا د جاهلیت زمانه نه و د جاهلیت چې له اسلام نه و راغلی نو دا زیناګانې چې به کېدې یا والعیاذ بالله چې کمې د زیناګانو اډې وي په دې کې به اکثر دا وینځې وي ازادې ښځې به نه راتلې او که تاسو ته یاد مونږ چې سیرت بیانو د ابو سفیان رضی الله عنه ښځه چې کله بیعت له راله خیال هم دی که نه او رسول وسلم ته بیعت اخیستو یو بیعت رسول وسلم یو خبره پکې دا وکړه زنانو سره چې زنا به نه کوئ نو هغې وي یا رسول الله ازاده ښځه هم زنا کوي ازاده ښځه زنا کوي عزتمنه ښځه چې ته زنا کوي یعنې هغې تعجب وکړو چې ښځه ازاده ده عزتمنه نو دا ګورې زموږ ټولو دپاره درس دی چې عزتمنه ښځه هغه فحاشیانې نه کوي عزتمن خاندان عزتمنه کورنۍ چې تربیت یې شوی درون تربیت یې شوی په دین کې د هغه کور د هغه خاندان زنانه ځان د فحاشۍ نه لرې ساتي شاذ و نادر زه دا نه یم چې دوی بلکل د ګناهونو نه او فحاشۍ نه پاک دي شاذ و نادر کیدی شي چې د دې خاندان زنانه په یو فحاشۍ کې هغه شامله شي خو دا شاذ و نادري نور غالبا دا کم خلک چې کمزوري د دوی نه دا ګناهونه او فحاشۍ دا ګناه دا ترې ډېره کېږي ځکه چې هلته د خپل خاندان غم ورسره خاندان غم نه د خاندان دا خبره هم ګوره سړی د ډېرو کیسو نه بندوي چې یاره خلک به څه نو د هغې د لاسه ازاده زنانه ځان د ګناه نه لرې ساتي الله دې موږ د هر قسمه فحاشۍ نه وساتي د ورور سوال کړی دی او دا هم ډېر فایدهمند سوال دی وی ما د قرآن تلاوت کوي یو خبرې ته مې سوچ لاړ چې سورة العمران کې الله وی وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض تادیو کوي د الله بخښنې ته د یو بل نه مخکې شي او د یو بل نه مخکې شي هغه جنت ته چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او د ځمکې په اندازه دي في سورة الحديد کې الله وی سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض
تادیو کوي د الله بخښنې ته او هغه جنت ته چې پلنوالی د هغې د اسمان او د ځمکې په اندازه دی. دا راته وایم چې دا سوال ګورې هغه چا ته راځي چې ډېر په توجه سره قرآن وایي، کیدای شي تاسو تعجب وکړئ چې دا رور کوم طرف ته تللی دی. شتي داسې د الله بندګان هغوی د قرآن د هر ټکي سره ژوند تېروي، محسوسوي یې، ترجمې ګوري، تفسیر یې ګوري، تپوس کوي د دې خلکو ځان له ژوند د قرآن سره. دا دغه نه دي چې کله ناکله راوالي او داسې ورته بنګ بنګ وکړي او بیا کېږي. سوال د دې رور دا دی چې د سورت ال عمران کې الله وایي چې عرضها السماوات، د دې اسمانونو پلنوالی، د دې جنت پلنوالی د اسمانونو او د ځمکې په اندازه دی. سورة الحدید کې وایي کعرض السماء والارض، د اسمان او د ځمکې په اندازه دی. نو دلته یو اسمان ذکر کړی دی او په سورة ال عمران کې اسمانونه ذکر کړي دي. اوس هم تاسو په سوال نه یې پوه، نو سوچ وکړئ چې دا رور څومره تیز دماغ والی دی. تاسو د هغه په سوال نه یې پوه او هغه نه دې ته سوچ کړی دی چې یو ځای کې السماوات دی، اسمانونه و اسمانونه، او یو ځای کې السما، او السما څه ته وایي؟ اسمان. ولې دی یو ځای کې اسمان او ولې بل ځای کې اسمانونه؟ دا خو دې خبره کې ټکراو نه راځي. نو جواب د دې مسلې یاد کړئ. اول خو دا یاد کړئ چې دې کې تفسیر دا دی راجح چې دا حقیقي پلنوالی دی. دا جنت پلنوالی د ځمکې او د اسمانونو د پلنوالي په اندازه دی او اوږدوالی پکې نه دی ذکر کړی. دا مسلمان مخکې ذکر کړی و تفسیر کې چې پلنوالی دومره دی، اوږدوالی به یې څومره وي. دا موږ هم داسې په پښتو کې هم داسې تعبیر کېږي، نو عربۍ کې هم داسې کېږي چې د یو شي پلنوالی ذکر شو نو وسطی اندازه ولګو چې اوږدوالی به یې څومره وي. ښه، ضرور دا سوال د دې جواب ډېر اسان دی، خو چا سره علم او پوهه. یو دا چې سورة العمران کې د الله مقصد دی مبالغه کول، چې هغه جنت چې د اسمانونو په اندازه د هغې پلنوالی دی. سورة الحدید کې وایي هغه جنت چې د اسمان په اندازه. نو ولې هلته دا مبالغه؟ وجه دا دی چې سورة العمران کې اکثر موضوع د جهاد روانه ده، او د جهاد دپاره چې څوک راګرمې نو هغه ته به ګډ نعمتونه رایادوي، نو ځکه هلته اسمانونه ذکر کړو. پوهې کاسې دی زه الحمدلله چې څه نه څه. ها، دویمه دا یاده ساتئ، السما نه مراد جنس دی، جنس. لکه اوس زه داسې ووایم ګوره انسان ډېر ظالم دی، انسان ډېر ظالم دی. نو څوک ته مراد دی؟ ټول انسانان. ما چې دا یو انسان وایي زه جنس د انسانانو یادوم. الله وی والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان په تاوان کې دی. کوم انسان یادوي؟ نو دا خو یو ذکر کړی، نو جنس یادوي، بنیاد یادوي. نو السما چې کله وویل شي، لکه اوس موږ ووایو اسمان ته وګوره، د الله څه عجیبه مخلوق دی. نو د اسمان نه مراد څه دي؟ اسمانونه. اسمان ته وګوره مطلب اسمانونو ته وګوره. نو اوس پکې څه اشکال شته؟ نشته پکې، الحمدلله. ښه، د یو ورور سوال کړی دی، وی کله چې سړی موبایل ته پیسې ورچوي یا بیلنس ورچوي د یو داسې ځای نه چې هغه د دې دپاره وي، نو چې ته کله 100 روپۍ ورچوې نو هغوی 100 وکټ کوي، او یا 50 روپۍ ورچوې نو هغوی 55 تقریبا. هسې زه دا ریټ په دې نه یم چې دومره دی، خو زه یې داسې مثال یم 55 کټ کوي. نو دی چې دا پیسې ډېرې علي، دا دی په پیسو نه علي، لکه ما له پیسې راکړي او دی پې زیاتې علي، نو دا سود کې نه راځي. جواب دا یاد ساتئ چې کله موږ بینک یا د ټلیفون کمپنۍ یا د یو دکان د موبایلو د چاقواله ورشو او موږ د هغه نه خپل موبایل ته پیسې ورچوو، دې ته موږ پیسې وایو. اصطلاح داسې جوړه شوې ده چې دې ته موږ څه وایو؟
پیسې وایو. اصل کې دا پیسې عبارت ته څه دی؟ منټونه دي د ټلیفون دپاره یا د میسیجو دپاره. نو دا نقد پیسې تاله نه درکړي، تاله یو فایده درکړې ده. څه درکړي؟ فایده درکړې ده، پوینټونه یې درکړي دي، نقاط یې درکړي، پیسې تاله نه درکړي. ته چې کله 50 ریاله موبایل ته ور واچې نو تا د 50 ریالو امره فایدې تاله درکړه چې ته اوس ټلیفون کولی شي. نو په هغه فایده باندې تا نه 5 ریاله ګټه اخلي، نو سود نه شو، ځکه چې دغه پیسې نه دي. پوه شوئ که نه؟ تاله پوینټونه درکړو، تاله یو منفعه درکړه، فایده، پیسې نه دي درکړي تاله. خو دا خو هسې موږ داسې وایو چې زه لړۍ کې چېرته روان وي موبایل ته مې پیسې اچولې. دا خو زموږ اصطلاح داسې جوړه شوې ده. نور موبایل ته څوک پیسې ور اچوي نو بیا به یو سړی ما ته وایي چې کله موږ دا بټن او نمبرونه دا بیلنس یې ما ته ښایي، دا پیسې نه دي. نو جواب د هغې دا دی تا ته چې دا بیلنس وښایي تا ته وایي د دومره پیسو فایده او منفعه لا پاتې ده یا د دې مطابق ته خبرې نورې کولی شي. نو په دې باندې زیاتې پیسې اخیسته روا دي که نه دي روا؟ روا دي. دا دغه سړي خپل محنت دی. که دا کمپنۍ ولاړي، که دا یو دکان، اکثر د موبایلو دکانونو کې چې څوک کار کوي هغوی خلکو ته پیسې اړوي راړئ او ځان له پکې 10 روپۍ 20 روپۍ دا ترې علي زیاتي، نو دوی د دې خدمت علي او تاله یو فایده درکړه، تا پیسې نه دي درکړي تاله. اوس پوره ورسېدې که نه؟ نو دا څه دي؟ روا دي. الحمدلله. دا یو ورور سوال کړی دی او ډېر اوږد سوال دی او فایدهمند سوال هم دی. وایي چې ما د یو دکان نه ټیلونه اخیستي وو. ټیلونه دا په ځمکه چې لګي یا په دیوالونو. خو ما د دکان والا نه دا تپوس کړی و چې زه به دا ټیلونه تا نه اوس نه وړم، دا به تا سره څه وخته پورې پراته وي. ما د کور خبر روانه کړې ده چې څنګه ما ته کور حواله شو زه به دا تا نه وړم. په هغې کې څه وخت تېر شو او زه به په هغه پسې تلم راتلم چې لږ صبر لږ صبر. هغه هېڅ خبره نه پراته دي. ښه پیسې ده ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، ورته یې ویلي چې دا ماډل هغه ورته جدا کړي دي، هر څه پراته دي، خو ده لا وړي نه دي. په دې کې داسې چلو شو چې وایي زه ورغلم یو څو میاشتې بعد په منځ کې تللی راغلی به، خو چې آخري پیر ورغلم چې بس زما د کور خبره وشوه، زما هغه ټیلونه ماله راکړه، هغه خو ما خرڅ کړي دي. ټیلونه ما څه کړي دي؟ خرڅ کړي دي. اوس سوال دا دی موږ ته یې ووایي چې نور والی، د هغې په ځای څه چلو کوي؟ نور والی. نو موږ هغه شان هغه ماډل نور راواغستو چې هېڅ فرق پکې نه و، خو دکان والا وایي چې اوس به یې ریټ هغه نه وي. ولې به ریټ بدلېږي؟ ګران شوي دي، وخت تېر شو، میاشتې تېرې شوې. نو آیا دی د دې حقدار دی چې زه وله د زیاتي پیسې ورکړم؟ جواب د دې مسلې ګوره، دا مسله څنګه ده، زموږ ذهن ته جواب څنګه راځي او حقیقي جواب یې څنګه دی، تاسو ته پته ولګي چې جهالت څومره لویه بیماري ده. جهالت څومره لویه بیماري ده او څومره خلک پکې اخته دي. خلاصه د سوال، یو ورور سامان واغستو د دکاندار نه، که هغه د ټیلونو په شکل کې دی، که هغه د قالین په شکل کې دی، که هغه د پنکې او د بل شي په شکل کې دی، او بیا ورته وایي چې دا به څه وخته پورې تا سره یي، زه به تا نه وړم. اخري پیر چې خواله راغی نو هغه ورته هغه ما خرڅ کړی، ته د هغې په ځای نور راواله. دې لاړ د دغه دکان نه هغه شان هېڅ فرق پکې نشته، نور سامان یې راواغستو، خو هغه ورته اوس پسې دومره پیسې زیاتې راکړه. زیاتې پیسې د څه؟ ځکه چې ریټ ډېر شوی دی، پخوا دا سامان ارزانه، اوس ګران دی. ورور سوال دا دی چې زیاتې پیسې وله ورکړم که نه؟ نو دا یاده که اوس مسله چې څوک هم د یو دکان نه سامان واري او بیا یې د ده سره پرېږدي چې دا زما شو، خو زه به څه وخت بعد راځم، نو دا امانت دی. لکه څنګه چې ته د یو کس سره پیسې کېدي که نه، دغه شان دا سامان د ده سره امانت پروت دی. نو که چېرته ده زیاتې وکړو، دی به د دې ضامن ذمهوار وي. زیاتې یو دا دی چې دی خرڅ کړي، زیاتې څه دی؟
چې خرڅېږي. ما تاسو ته جهالت څومره لویه بیماري ده. اصل کې به دې سوال کې مظلوم ګوره د دوکاندار ښکاري که نه، چې غریب ورسره څومره ښه وکړو او ټیلونه هلته پراته وو او دومره وخت یې وله وساتل، نو اوس خیر دی نو یو 2 روپۍ پسې ته هم زیاتې ورکړه. موږ به هم داسې فیصله کړی وی او د ډېرو ذهن ته به دا راغلی وی. دا خو اوس تاسو زما نه واورېدل، اوس لږ شکي شوئ پکې چې داسې به مو ویلی که نه، خو که نه داسې مسله تا ته راغلی خو ورکوله نو 8 میاشتې ستا سامان هلته پروت او بل ته ریټونو ته وګوره چې علم د سره نه نه بنیاد د مسلې ګورو. دا خو د تا سره امانت یې ښوده، تا امانت څنګه خرڅوي؟ چې امانت تا خرڅ کړو تا زیاتې وکړو، چې زیاتې دې وکړو ته د دې زامینې ته ذمهوارې، نو اوس به څه کې دا مسله موږ څو ځایونو کې بیان کړې ده چې ته به د دې په مثل تله سامان ورکې او که مثل یې میلاو نه شو نو قیمت به یې ورکې. او یو پیر ما هغه حدیث ته اوس ذکر کړو، کله چې رسول وسلم د خپلې بیبي سره ناست او بلې بیبي په یو لوښي کې سامان انګولی یا خوراک راولېږو، نو هغه کومې بیبي سره چې ناست و هغې د غوسې نه او دا د زنانو فطرت دی او غیرت دی طبیعي، هغې هغه لوښي له لاس داسې راواچو، هغه لوښی راولېدو څه شو؟ مات شو. رسول وسلم څه چل وکړو؟ هغه شان لوښی هغه واپس هغه بیبي له ولېږو، د عایشې رضی الله عنها راواغېستو هغې له او دی وی اناء بإناء، لوښی د لوښي په بدل کې، و طعام بطعام او خوراک د خوراک په بدل کې. ښه قیمت یې ونه وي، ولې؟ ځکه چې مثل شتي قیمت له موږ کله راځو چې کله مثل نه. اوس دا دوکان والا به څه کوي؟ تاسو به جواب ورکوي. دی به د هغه امانت په مثل دله سامان ورکوي او دا ریټ چې زیاتې غواړي د دې نه دی حقدار. ولې؟ نه نه د پیسو خبره نه، ټیلونه د سره څه وو؟ امانت پراته وو، اخو اخیستې دي. قصه خو د بیې ختمه شوې ده، نو دی ورته څنګه وایي چې په هغه ورځ ارزانه او نن ګران دي؟ دی خو د بیې خبره خو سره نه کوي. نو دا هغه مسله ده چې جرم هم وکړه او بیا سور کېږه او شیر کېږم او ډېر بدله دا فیصله به یې کړې وې دله چې الله بنده نو ته هم بخل مه کوه، 8 میاشتې دی ورسره او 9 میاشتې دی سامان یې ښودی، اوس ورکړه پیسې که نه. دا مې تاسو ته وي چې جهالت څومره لویه بیماري ده. ځکه خپلې فیصلې خپلې مسلې د قرآن او حدیث ته واپس کوي. دا ګورئ د دې کار نه دی چې زه به د پلاني تاجر، بعض وایي تاجرانو نه تپوس وکړه، دوی تجربه ډېره ده. ته د تاجرانو نه صحیح د تاجر نه ته صرف تپوس د تجارت په یو شکل کې کولی شي. حرام او حلال باندې تاجر څنګه پوهېږي د عالم نه زیات؟ اوس که دا مسله ته تاجرانو له وړوي چې تاجرانو پکې تجربه ډېره ده او تاجران ویلی چې مړه هلکه په هغه وخت کې تا په څو اګستو هغوی په 75 میټرو، نو اوس خو یې په 100 دی، نو په غریب به هیبت هم راغلی او دا دومره تاجران چې ناست دي او جرګه ناسته ده، بس سړی غریب لاړ تاواني شو، یو خو یې وله امانت ګډوډ کړو او دوی مې څه چل وکړو؟ پیسې یې تم زیاتې واخېستې. نو ځکه په حلال او حرامو کې چا ته واپس کېږه؟ تاجرانو ته که سپین ګیرو ته؟ علماو ته. هغه علماو ته چې هغوی سره د قرآن او د حدیث علم وي. الله دې موږ پوه کړي قرآن او حدیث باندې. ښه د یو ورور سوال کړی دی، وی ما د یو کس نه په کرایي کور واغېستو دلته او هغه کور کې ډېر کار کول غواړي، نو کوم چې مالک دی مؤجر دی، ما د هغه سره اتفاق وکړو چې زه به دې کور کې دا څه چې روغول غواړي دا به زه روغ کړم او د هغه وخته پورې به زه تاله کرایي نه در کوم چې څو پورې بیا ما د خپلې پیسې نه یې ختمې کړي چې کوم زه په دې کور ولګوم. په دې سوال خو پوه شوئ که نه؟ ها مثال زه به په مثال در کړم، لکه د میاشتې کرایي یا ایجار 1000 روپۍ دی او ده لګولي 10,000 روپۍ دي په کور باندې، نو 10 میاشتې به زه تاله ایجار نه در کوم.
نو دا به جایز یو که نه؟ الجواب، اول دا مسله یاده کوي چې د چا چې کور دی، سامان دی، ګاډی دی، او دا په ایجار باندې ورکوي او دا په کرایي ورکوي، نو په ده لازم دي چې دغه ځمکه، دغه کور، دا ګاډی به داسې برابروي چې د استعمال دپاره برابري. که ته کور په کرایي ورکوې او هغې کې د اودسمات هېڅ ترتیب نشتی، نو څنګه به کرایي ورکوې؟ کور په کرایي ورکوې، دروازې ماتې دي. کور په کرایي ورکوې، بجلي پکې نشتی. کور په کرایي ورکوې، اوبه پکې نه راځي. نو دا ذمواري ده د مالک چې دی به دا کور په ایجار ورکوي کله چې کله هغه مناسب وي د اوسېدو دپاره. دا د ذمواري ده او دا ذمواري ده باندې شریعت یې ښودې ده. ښه، اول خو دا مسله یاده کړي. ورسره دویمه دا یاده کړي که چېرته اتفاق داسې وشو، مستاجر ده وي، مستاجر دا څوک چې کرایدار ده په کرایي لري چې دا به زه وکړم، زه خیر دی، دا خو ستا ذمواري وه، خو زه به یې وکړم او زه به خپل مال ولګوم، بیا به هغه موږ د کرایي نه کټ کوو، نو دا جایز دي. نو دې ځای کې دا کرایدار وکیل شو د مالک، پوه شوئ که نه؟ لکه وکیل شو په دې کور برابرولو کې. نو چې دی ورله کله دا کار وکړي، نو دې کې یو خبر دا یاده ساتئ چې د الله نه به یېرېږي. دا ډېره اهمه نقطه ده. الله نه به یېرېږي څنګه؟ څنګه کار چې دی د خپل ځان دپاره کوي او څومره بچت کوي، دومره به د مالک دپاره کوي. ځکه چې ګوره هغه وکیل کړی دی چې دا کار ته وکړه. لکه زه تا ولیږم، وکیل لیکم چې ماله د قربانۍ څاروی واله، نو لکه دا چې زه په خپله تلی، دا نه چې ته پکې ګوري چې کم کمزوری ده او ما ته پکې یو 10 روپۍ پاتې شي او ما ته پکې 10 پاتې شي. نه، دغه شان د کور کار دی. بعض وایي سبا تې ځو، دې څه مطلب دی سبا تې ځو؟ نو خو پیسې تاله درکوي، تا ورسره اتفاق کړی، په صدق سره کار کوه. او ګوره سبحان الله حدیث کې راځي، دا حدیث په زړه ولیکئ. رسول صلی الله علیه وسلم وایي د خلکو سره داسې رویه ساتئ لکه څنګه چې ته د خلکو نه غواړې چې تا سره یې ساتي. که زما او ستا کوري، زما او ستا کوري، ما ورته دا خوښوي چې څوک دې کې راشي او ټایم پاسې وکړي او تباه او بربادي کړي. خوښوي ما ورته؟ نو ته د بل هغه څه وکړه، د تا سره امانت دی. نو یو خو رښتیا به وې، د الله نه به یېرېږي. دویم چې څه دي لګولي دي هغه ولیکه، په هغې ګواه هم جوړ کړه چې سبا له څه جاښه نه جوړېږي. اکثر دې کې ما لیدلي، ما ډېرې دي، دې کې به وروسته جاښه جوړه شي. هغه وایي ما 10,000 روپۍ لګولي دي، مالک وایي نه دا خو تا 8,000 لګولي دي، دا کار خو ما به 15,000 هم کولی شو، بیا به کې جاښه جوړه شي. نو ځکه ګواه ورسره لیکل، فاتورې، سند چې ګوره دا پیسې دي، دا کار دی، دا ما کړی، اوس بیا صحیح دی، هېڅ خبره نه. نو موږ سره وشو دوه حاله. یو، کرایدار د ځان نه په کور کې کار وکړو، لکه تا ماله کور راکړو په کرایي، صحیح شو، کور برابر دی، یعنې د اوسېدو دپاره څه دی، مناسب دی، خو دومره مزدار نه دی. زه راولګېدم په هغې کې ما کارونه وکړو، د خپل طرف نه جیپس مې ولګول، ډیکورونه مې وکړو، یو شی بل شی، او ما د مالک سره اتفاق نه دی کړی، نو دې کې زه د مالک نه پیسې نشم غوښتی. ورسېدی به که نه، الا د یو شي چې کور کې رانه پاتې کېږي، لکه تا لرګی لګولی دی، نو د لرګي پیسې ترې اخیستی شي او د لرګي د لګولو پیسې دا به ترې نالې. ولې به ترې نالې؟ نو پیسې ترې د لرګي د لګولو د مزدور ولې نالې؟ هغه په اجازت نه یې لګېدلی، تا ورته ویلي نه دي، اتفاق نه دی شوی. او کله ناکله بعض شیزونه داسې چې هغه غیر ضروري، هغه زیاتي، نو څنګه موږ مالک کې د مالک به اوس رسي یا به نه رسي؟ ته مال دې پکې دا چلو کړي او مال دې پکې دغه چلو کړي، دا ما کړي چې تا کړي، تا به خپله مرضي کړي. یو شی هغه ته پاتې کېږي، یو فایده هغه ته پاتې کېږي، د هغې ته پیسې اخیستی شي. دویم صورت دغه دی کوم چې ما ذکر کړو چې ته ورشې او مالک سره اتفاق،
کور کې دا مسله ده او زه پکې دا کار کوم، هغه یې صحیح ده ویې که او بیا به دا د کرایي نه به کټ کوو. ښه دې ځای کې یو تنبیه هغه کسانو ته کوم چې وایي چې دین زده کول اسان دي که ګران دي؟ که نه صرف په کرسۍ باندې ناسته ده او یخ ایسي دی او مزېدار او دې کې څه دي؟ کتاب وګوره، یو دوه کتاب لکه یو کس ما ته ورځ ویلو، زموږ د ملګري په خوله جواب ما ته رالیږلی چې د ده نه تپوس وکړئ چې دی دا درسونه د کم کتاب نه کوي چې ځان له کتاب واله، خو دا کتاب کوم ځای کې را پیدا کړو؟ دا خلکو سوالونه کړي دي، زه یې جواب ورکړم. دا کېدای شي یو کتاب به مزې وایي، موږ ټول به شیخان هر یو به ځان له حل کوه، یو به په یو ځای کې بل به بل ځای کې. علم یې زده کول ګران کار دی، خو چې څوک یې راده وکړي الله یې ورته اسانوي. وګوره ژوند څومره په رڼا کې شي. دا اوس د ایجار دا مسلې دا موږ ته نه راځي په ژوند کې، خو چې تا سره علم یې ستا هر څه علی بینه په رڼا دي. ښه دغه رور چې ټیلونه اخیستي دي او بیا دې پاتې شوي دي، دا مسله ما ته هم راتلی شي. کله کله موږ سامان والو دکان کې پرېږدو چې زه دې پسې سبا راځم، سبا زه رالم هغه خرڅ کړی دی، دلته به اوس څه کېږي څه به نه کېږي، دین ته واپس شي. العلم نور، علم چې دی څه دی؟ رڼا ده. دا ورور تپوس کړی دی، وایي ما ته یو شیعه رافظي یو روایت ذکر کړی دی او د هغې سند ښه برابر دی او زه جواب نشم کولی. هغه دا دی چې امام ابن عساکر دا روایت راوړی چې عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر په منبر باندې کېناستو، خطبه یې کوله، هغه خلیفه و. نو حسین رضی الله عنه راغی، حسین د علي رضی الله عنه زوی د رسول الله وسلم نوسی، او عمر رضی الله عنه ته یې وویل زما د پلار د منبر نه کوشه، زما د پلار د منبر نه کوشه. نو عمر ورته وی چې تا ته چا دا ویلي دي؟ الغرض یعنی مطلب د دې کس دا دی د شیعه رافظي چې وګوره عمر رضی الله عنه داسې ظلم کړی و چې د علي رضی الله عنه هغه زوی ته هم پته وه چې دی چې په دې منبر ناست دی نو دا زما د پلار دی او دی ظالم دی، زما پلار حقدار و د خلافت، دې ته دا ثابت دی. نو د دې به جواب څنګه کوې؟ الجواب دا روایت ابن عساکر، امام ابن سعد په طبقات کې، اسحاق ابن راهوی، خطیب بغدادي ټولو راوړی دی او ښه صحیح سند والا دی الحمدلله. موږ داسې نشو کولی چې د یو مسلې جواب نشو ورکولی نو روایت ورغړو، نه نه، دې به زه تاله جواب درکوم انشاءالله زړه به دې مطمئن شي. هغه روایت کې داسې دي حسین ابن علي رضی الله عنه وی صعدت الى عمر بن الخطاب رضی الله عنه المنبر، عمر رضی الله عنه یو پیر په منبر ولاړو او زه پسې منبر ته وختم. وی ما ورته وی چې انزل عن منبر ابي، زما د پلار د منبر نه کوشه، واسعد الى منبر ابيك، او د خپل پلار منبر ته وخی ذکر. وی ما ته دې سې وکتو ښه دله وړوکی دی ګورئ، لکه دا ماشوم دی، دا خبره لوی نه کوي. وی ما ته وکتو، ما ته وی چې ان ابي لم يكن له منبر، زما د پلار خو منبر نه و چې زه ورته وروخېږم. وی بیا یې زه د ځان سره کېنولم، په منبر یې ځان سره کېنولم. فجعلت اقلب حصا في يدي، نو ما په دې چونګونو کې ځان سره کاڼي وړي وو، ماشومانان اکثر دا کاڼي ځان سره ګرځي را ګرځي، نو هغه خطبه کوله او ما په منبر باندې په هغه کاڼو لوبې کولې. دلیل دی چې حسین رضی الله مشر دی که ماشوم دی؟ ماشوم دی. بیا چې کله دا خبره وکړه نو علي رضی الله عنه راپاڅېدو او غوسه شو دې زوی ته، وایي تا سره به زه په کور کې وګورم. نو عمر رضی الله عنه ورته ویې نه، دته مه کارېږه، او دته بیا نصیحت وکړو د علي حسین رضی الله عنه ته، وایي زویه زموږ خواله راځه داسې کله ناکله. اوس وګوره پوره کیسه څنګه ده، او هغه کس صرف یو دوه جملې راغستې، زموږ خواله کله ناکله راځه. هغه ورته وایي صحیح. نو یو پیر د حسین رضی الله عنه ورغی د عمر رضی الله عنه کور ته، په دروازه باندې یو کس ولاړو او عمر رضی الله عنه د معاویه سره مشوره کوله او بهر عبدالله بن عمر ولاړو د هغه زوی. نو اجازت یې وله ورنکړو دننه تلو، ځکه چې دننه عمر رضی الله عنه د معاویه رضی الله عنه سره ناست و، څه مشوره ده چې دی راوځي بیا به ورننه وځي. نو دی لاړ کور ته واپس،
یو څو ورځې بعد ورسره عمر رضی الله عنه میلاو شو د حسین سره وی لم ارک اتیتنا ما خو ته ونه لیدې چې راغلی په هغه ورځ تا ماته وایي چې در به شي وایي زه بله ورځ درغلی وم خو ستا د معاویه سره څه خبره روانه وه او په دروازه باندې کس ولاړو نو ما چې اوس اجازت اخیسته غواړي او دنه ته مصروف یې نو زه رالم نو هغه ورته ویې ته د دې حقداري چې بې اجازته دننه راشي او زمونږ په سر چې کوم ویښته دي که نه او په دې سر یې لاس کېښود وایي زمونږ په سر چې کوم ویښته دي دا خو د الله رحم دی او د هغې نه بعد بیا ستاسو د لاسه دا د عربو عادت دی عرب داسې وایي د پلاني په سر چې ویښته دي د پلاني د لاسه دي یعنی د پلاني باندې چې دا کوم احسانات دي او نعمتونه دي د پلاني د لاسه دي نو هغوی د احساناتو ته د سر ویښته وایي معنی ده چې دا کوم دین او هدایت چې الله موږ له راکړی دی نو دا خو د الله د طرف نه دی اول او بیا ستاسو احسان دی نو د دوی احسان څنګه دی د رسول وسلم کورنۍ ده که اهل بیت کې دی اوس راځو د ورور دی خبرې لا چې دوی ما ته اشکال پیدا شو چې کوشه د چا د منبر نه د پلار دې ځای کې د پلار نه مراد رسول صلی الله علیه وسلم دی علي رضی الله عنه نه دی ځکه چې که داسې وایو چې دا منبر د علي دی نو ولې د عمر نه مخکې ابوبکر صدیق دې منبر ته نه ختو نو بیا خو منبر د ابوبکر صدیق دی نو څنګه دی وایي چې منبر د علي دی نو پلار نه مراد څوک دی رسول صلی الله علیه وسلم نیکه یې دی او نیکه هم پلار یعنی کوشه زما د نیکه د منبر دی ځکه چې دا ماشومانان موږ سیرت کې هم ذکر کړي دوی به کله ناکله د رسول وسلم سره د خطبې په دوران کې په منبر باندې ناست او دې ټیم کې څه دی ماشوم دی ماشوم خبرې له خو داسې اعتبار هم نشته ځکه عمر رضی الله عنه دا خبره یو هسې خوش طبیعتي وګڼله نو جواب یې له څه ورکړو وایي زما د پلار خو منبر نشته چې زه ورته وخېږم که چېرته ده دا خبره په دې بل مطلب کړی بیا به هغه جواب داسې ورکوو او دویمه بیا به یې ځان سره په منبر کېنو او ښه واضح دلیل پکې دی هغه وایي ما سره کاڼي او په کاڼو مې لوبه کوله چې دی مشر وې او هوښیار وې او بالغ وې نو دی په منبر باندې کېناستو د عمر رضی الله په خوا کې او په کاڼو یې لوبې کولې نو ځکه د دې رور دا سوال چې دی دته اشکال به دې پیدا شوی چې علم ورسره نشته دې کې الحمدلله هېڅ اشکال نشته بلکې عمر رضی الله عنه د هغه څومره خیال وساتو که چېرته هغه په دغه نیت ویلی چې دا خو زما د پلار د علي منبر دی او تا ظلم کړی ته ورته ختلی نو بیا ورته هغه څه وایي چې زموږ خواله زه راځه او بیا ورته څه وایي چې ته بې اجازته دننه راځه او بیا ورته څه وایي چې زموږ په سر چې کوم ویښته دي د الله برکت دی د هغې نه بعد بیا ستاسو دی داسې ورته وایي بیا نو معنی ده چې د دې مطلب دغه نه دی مطلب یې دغه دی کوم چې موږ ذکر کړی و والله اعلم ها د ورور سوال کړی دی دا ډېر فایدهمند سوال دی وی طلاق 3 طلاقه دي چې د هغې نه بعد بیا ښځه نشي راواپس کېدی چې څو پورې بل خاوند سره نکاح نه کړي او هغه بل خاوند طلاقه کړي اوس سوال دا دی چې دې کې څه حکمت دی چې د 3 طلاق نه بعد به لازم دا ښځه بل چا ته واده کېږي او بیا به هغه په خپله مرضۍ طلاقوي او بیا به راځي دې کې څه حکمت شو یعنی که چېرته دا هم داسې وي چې 3 طلاق دی د دې نه بعد بیا راواپس که 4م طلاق هم شتي بیا راواپس که 5م طلاق هم شتي خو په دې 3 دا خبره ولې ودرېږي او بیا دومره سخته چې دا به لازم بل خاوند ته واده کېږي نو بیا به راځي دې کې حکمت څه دی حکمت یو نه دی کې حکمتونه دي الحمدلله دا خو واضحه ده چې هغه طلاق چې ښځه پکې راواپس کولی شي هغه څو پیرې دی 2 پیرې په 3م پیر چې طلاق ورکو دا نشي راواپس کولی الا دا که دا په خپله مرضۍ بل میړه وکړي او هغه بل میړه بیا په خپله مرضۍ پرېږدي نو دا زوړ خاوند ورته راواپس کېدی شي دا مسله قرآن او حدیث ته ثابته خو حکمت څه دی 3 کې نو یاد یې که یو څو حکمتونه یو حکمت دا دی چې کله دې سړي اولنی طلاق ورکو شریعت موقع ورکړه که ورنه کړه دله ورې کړه
سوچ وکړه فکر وکړه. هغوی ما سوچ وکړو فکر وکړو بیا مې واپس کړه. صحیح شو. دویم طلاق د بیا ورکو. شریعت موقع ورکړه که ور نه کړه؟ ورې کړه. څه وخت دوی ژوند روان کړی سړي دریم طلاق ورکو. اوس شریعت وایي نه ودرېږه. اولنی طلاق تا ورکو ښځه دې واپس کړه، بیا دې طلاق ورکو ښځه دې واپس کړه، بیا دې طلاق ورکو. دلیل په دې دی چې ستاسو ژوند د یو بل سره نه تېرېږي. چې نه تېرېږي نو بیا قصه بلکل ختمه ده. دا یو حکمت شو. او ځکه الله هغه ایتونه کې وایي وان یتفرقا یغني الله کلا من سعته. که دا ښځه او خاوند جدا شو الله به هر یو له د خپلو خزانو نه ورکړي. تاسو اوس اندازه ولګوئ چې یو سړی یو پېر ښځه طلاقه کړي او بیا یې راواپس کړه او بیا یې طلاقه کړه او بیا یې راواپس کړه او بیا یې طلاقه کړه. دا دلیل د څه دی؟ چې د دوی د یو بل سره گزاره نه کېږي. نو چې گزاره نه کېږي خو بس پرېږده که نه، بس پرېږده، کیسه ختمه شوه. سره تنګول کې. درېیمه ده دویم حکمت، که چېرته خاوند ته دا اجازت ورکړی شو چې د هر طلاق نه به ته رجوع کولی شي، نو ډېر نارینه به د دې خبرې نه ګپ شپ جوړ کړي. د ورځې به لس طلاقه ورکړي، شل به ورکړي. لکه جاهلیت په زمانه کې یو سړي به سل پیرې ښځه طلاقه کړه، سهار به یې طلاق کړه ماښام به یې راواپس کړه. اوس زموږ دا حال دی، په مخه د طلاق مسلې راځي که دا پکې نه وی بیا خو په مخه لګیا و طلاق کوي طلاق کوي. او بعض بادران هغه دي چې ښځه ترې د هغه وخته پورې نه هېرېږي چې څو پورې ورته د طلاق ټکی نه وي ویلی. حدیث سره عادت کړي. نو دویم حکمت دی. درېیم طلاق ورکول د ښځې زړه ماتول دي. طلاق ورکول د ښځې زړه ورسره ماتېږي. که هغه هر څه مسله وي خو زړه خو یې ماتېږي که نه، کور روان نه شو. نو که چېرته شریعت د دې حد نه مقرر کړی نو دې زنانو ته به څومره تکلیف وی. څو پیرې به دوی دا زړه دې نارینه وماتو. ته طلاق دا ګپ مه ګڼئ. ځکه ته زه یو نصیحت وکړم، ته د ورور او د یو مخلص دوست په طور نصیحت کوم ټولو وروڼو ته، که مشران دي که کشران دي. زنانه ته د طلاق دا خبره ډېره مه کوه. دا ګوره په هغوی ډېره ګرانې. او که چېرته د مسلې حل نه راوځي نو بیا هسې قصې مه کوه، بیا طلاق ورکوه. خو دا چې ته د لسو کالونه لګیا یو طلاق به درکم، سیده کېږي که طلاق درکم، غلی کېږي که طلاق درکم، کینی که طلاق درکم، ودرېږي که طلاق درکم. دا خو ما او تا ته ګپ ښکاري، خو دا د زنانه دپاره ډېره ګټه مسله ده. چې ګپ ته چې طلاق درکم او طلاق درکم، نو دا ټکي هسې مه استعمالوئ. او چې کله یې ضرورت راشي که نه نو بیا یې صحیح استعمال کا. بیا هم اخوا دې خوا مه کوه. خو هسې پې ښځه یارول او بیا په مولیانو پسې ګرځېده ته پوسونه کول چې نه ما خو اراده دا نه وه، ما خو یاروله او ما خو کېنوله او ما خو ته دا وي او ما خو ملګری خفه کو او ما خو ملګری خوشحاله. بیا موږ دا خبرې ته وراته. څلورم حکمت دې کې دا دی، څلورم حکمت چې ولې د دریم طلاق نه بعد بل خاوند سره نکاح لازم ده، چې د دې طلاقو تحدید وشي چې او درې دي بس. که چېرته د دې نه بعد بغیر د نکاح نه د بیا د بل سړي سره نکاح نه د بیا راواپس کېدی شوې، نو بیا تحدید کېدی شو چې دا درې شو. بیا به په دې پسې څویم راتو، څلورم به راتو، بیا به پنځم راتو. نو دریو باندې خبره څنګه ودرېده چې دې ته وویلی شو چې دا به لازم د بل خاوند سره نکاح کوي، بیا به هغه طلاقي بیا به راځي. بل حکمت دې کې دا دی، ګوره ښځه چې کله د خپل خاوند نه دریم طلاق واغستو، دریم طلاق یې ورکړو، او دا د خپلو خپلوانو په کور کې ناسته ده، د پلار په کور کې ده، د ورور په کور کې، نو دا خلک به په دې غالبه شي چې زه خیر دی واپس شه ورته، زه خیر دی واپس شه، زه خیر دی واپس شه، نو دا به واپس شي. خو چې کله دا واده شي بل میړه ته او بل خاوند ته، نو دا اوس د خپل ژوند په باره کې ښه آزاد سوچ کولی شي چې د هغه خاوند سره ژوند ښه و که د ده سره ښه دی. بل په دې کې حکمت دا دی چې دا خاوند د بیلتون دا ذایقه هم لږه وسکي که نه، کب خو نه دی،
زنانه د الله بنده نه دی د الله بنده دی که نه دا هم یو کمزور مخلوق دی او ته یو طلاق او دویم او دریم او څلورم او پنځم شریعت وایي نه ودرېږه دې درېمه پورې نو چې دا ښځه ستا چې ستا زړه ښځه وه او هغه بل سړي ته واده شوه چې تا ته هم پته ولګي چې د بېلتون خوند څنګه کوي د ده دپاره پکې یو درس شو بل حکمت په دې کې دا دی چې انسان یریږي که دا مسله پکې نه وی ښودی که نه الله نو بیا موږ د دې طلاقو تعظیم نه کوو خیال هم دی که نه نو د درېم نه سخت یریږو چې درې طلاقه ورنه کړي خیر دی یو دوه بیا هم ګزاره کړي خو چې درې ورنه کړي بل پکې دا دی لکه دا د زه خپل طرف نه فایده ذکر کړم هغې کې بیا داسې نه دي چې نکاح به وکړي او دغه خاوند دی ونه په ضد طلاق ورکړي بیا دې راځي شرط پکې شریعت دا یې ښودی دی چې هغه نوی خاوند به ورسره کوروالی کوي یعنې خبره وړه نه ده نو سوال دا دی چې د کوروالي کې څه حکمت دی حکمت هغه دا دی که چېرته کوروالی پکې شرط نه وی که نه نو بیا داسې هم کیدی شوه یو سړی دی خپله ښځه درې پیرې طلاقه کړه بیا د یو بل کس سره کېناسته هغه وي دا ما په نکاح واخیسته او په حقه مجلس کې طلاقه کړه او ده بیا را واپس کړه اوس به بیا درې طلاقه ورکوي بیا به په حقه مجلس کې ورکړي بیا به یې را واپس کړي بیا به ورکړي بیا به یې را واپس کړي نو بیا یې لوبه جوړوله نو ځکه شریعت پکې شرط څه کېښو کوروالی اخرنی حکمت هغه به دا ذکر کو دا کوروالی پکې شریعت ولې کېښو دا د دې دپاره چې هغه اولنی خاوند د طلاق انجام ویني چې د طلاق انجام څه دی دا سوچ نه کوو درې طلاقه دې ورکړو اوس پسې ګرځي چې زه یې راواپس کوم انجام یې دا دی چې نن هغه د بل سړي ته واده شوی دی او د هغه سره ژوند دی پوه شوي به حکمتونو که نه او د الله په هر څه کې لوی لوی حکمتونه یې د الله ښایسته دین دی رب العالمین دې موږ په دې دین پوه وکړي او الله رب العزت یې د مرګه پورې موږ قایم او دایم لري په دې دین باندې باقي چې کوم سوالونه یې دا به روان نشسته پرېږدو هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد